ورحمت الله ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو یو ځل بیا ستاسو په درنه حضور کې له یوه نوي ویډیو سره حاضر یم. ملګرو زه به نن تاسو ته یوه ډېره خوندوره او ښایسته طریقه وښیم چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفایل لا کړو. نو د ورځې تقریبا زرګونه خلک په یوټیوب کې په ګوګل کې دغه پوښتنې کوي چې څنګه کولی شو فیسبوک پروفایل لا کړو تر څو موږ فیسبوک آی ډي مو محفوظه وي او څوک یې هیک نه کړي، بلاک یې نه کړي. د ملګرو ډېره یو ښایسته طریقه ده، ډېره خوندوره طریقه ده. تاسو خپل فیسبوک اکاونټونه محفوظولی شئ. نو ملګرو هغه ډېرو خلکو به زده هم وي، ډېرو خلکو خپل پروفایل هم لاک کړی وي، نو هغه چا چې نه ده لاک کړی پرې نه پوهېږي. نو ملګرو زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې وښیم او انشاءالله تاسې به پرې پوه شئ. نو ملګرو که تاسې زما یوټیوب چینل حمید الله افیشیل په نامه درسره نه وي سبسکرایب کړئ، نو هیله لرم چې دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ چې تر څو دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. نو ملګرو ورځو د ویډیو په طرف، په وخت مو نه نیسمه. ملګرو موږ خپل فیسبوک خلاصوو. فیسبوک هم خلاص کړه ملګرو. نو دغه اخر کې به ملګرو دغه درې لاینه چې دي دغه به ووایو. ملګرو دغه درې لاین هم چې وویلو، دلته به لاندې لاړ شو. لاندې چې لاړ شو دلته به د سیټینګ اینډ پرایوسي نوم آپشن دغه به کلیک کو. دم چې ووایي نو ملګرو دغلته اولنی آپشن سیټینګ، نو د سیټینګ باندې به کلیک کو. نو کله هم چې په سیټینګ باندې کلیک کړئ نو ملګرو دغلته به ډېرې آپشن تاسې سره وړي. دغه اول آپشن پروفایل سیټینګ، نو د پروفایل سیټینګ دا به ووایي ملګرو. چې کله مو دا ووایي نو ملګرو دلته به اوس تاسو ته نورې آپشن ډېرې راسي. نو ملګرو دغلته به د دویم آپشن پروفایل لاکینګ، د پروفایل لاکینګ آپشن باندې به کلیک کوئ. د باندې چې کلیک کوئ نو ملګرو دغلته به ډایرکټ درته راوړي لاک یور پروفایل، نو یعنې ته خپل پروفایل لاک کړه. نو موږ ګورو چې کار کوي که نه کوي. زه ګورم دغه لاک کوم، ما پروفایل لاک نه ده، زه یې لاک کوم. نو دا موبایل ملګرو زما پروفایل لاک شو. یو لاکډ یور پروفایل، یعنې تا خپل پروفایل لاک کړ. آن یور فرینډ کین سی د فوټو پوسټ اینډ سټوریز آن یور پروفایل. و خالي کولی شي ستاسې ملګري دغه ستاسو ویډیوګانې د کوم پوسټونه او تصویرونه او سټوریانې وګوري او پروفایل. نور له تاسې ملګرو نه بغیر هیڅ هوک هم نشي کولی چې ستاسې دغه پروفایل ویډیوګانې عکسونه وغیره چک کړي. ملګرو موږ اوس ورځو خپل پروفایل ګورو. ملګرو دغه دلته لیکلی یو لاکډ یور پروفایل. ملګرو ډېره ښایسته طریقه ده. ملګرو زما مو پروفایل لاک شو. ملګرو امید لرم چې تاسې هم خپل اکاونټونه محفوظ کړئ او خپل اکاونټونه لاک کړئ چې تر څو محفوظ وي او څوک یې درته هیک نه کړي. ملګرو ډېره ښایسته خوندوره طریقه ده. امید لرم چې تاسو خوښه سوې وي. ملګرو که دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نور هم غواړئ نو ملګرو زموږ یوټیوب چینل حمید الله افیشیل په نامه سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن نشان هم ووهئ تر څو دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې معلومات تر ټولو نه مخکې اول تاسو ته در رسیږي. تر بیا بلې ویډیو په لوی رب سپارمه. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله.